د غزني په مالستان او وجیرستان ولسوالیو کې د پاکو اوبو رسولو برخه کې 10 کاریزونه او 180 څاګان او یو شمېر نورې رغنیزې پروژې له بیا رغولو او ترمیمو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وویل دا پروژې دواړو ولسوالیو کې د دوی تر نظارت لاندې د پین موسسې له لورې پلي شوې او نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. ټولې پروژې دلته چې موږ په دواړو ولسوالیو کې کار کړي دي 180 څاګان موږ په دواړو ولسوالیو کې کار کړي چې په هغوی کې بعضې کلورېشن سوي دي او بعضې ترمیم سوي دي او بعضې نوي له سره رغول سوي دي. یوه خبره او دوهمه خبره داسې په دواړو ولسوالیو کې موږ تقریبا 10 کاریزونه پاککاري کړي دي. بعضې کاریزونه پاککاري سوي دي او د بعضو بیادې جوړې سوي دي او بعضو ته پاخه اودونه جوړ سوي دي او بعضې د کاریزونه هم شته چې هغه اوبه یې ډېرې لرې وي او پایپسکن سوي دي. په همدې حال کې د اجرستان او مالستان ولسوالي اوسیدونکي خوښ دي. وایي د پروژو په پلي کېدو سره ورته اسانتیاوی رامنځته شوی. در اینجا وقت ها خوردن هم نداشت، حالی الحمدلله در اوج جمع شده، حتی میشه یک لباس شست، میشه که برادر دم در بالش استفاده خوردن کرد. این بسیار در زندگی تغییرات زیاد هم ده. دې کار باندې موږ ډېر خوشحاله یو. استنادي دیوالونه جوړ شوي دي په عثمان خیلو کې، په غفر خیلو کې او کاریزونه جوړ شوي دي په رضا خیلو کې. البته د اجرستان په سطح باندې ډېر کار شوی دی دلته. اجرستان او مالستان د غزني لرې پرتې ولسوالۍ دي. اوسیدونکي وایي لارې خماو په غرونو اوړي. دوی له اسلامي امارت څخه غواړي چې په رغنیزه برخه کې ورته نوره هم پاملرنه وکړي.